مننه اوس زم بس نه پوهېږم دا هم یو غزل راته وایي ما مه ګیروه ګوره تا وویلې بس ده یو غزل به انشاءالله وایي راته واوري مجیب صاحب ډېر شاله ده چې موږ ته یو غزل ووایه نو زه به دې مطلبیانو ته یو غزل ووایم مجیب صاحب وایي کیسه به مو همدغسې وي ورانه مطلبي وایي کیسه به مو همدغسې وي ورانه مطلبي او چې نه منې خبره مې جانانه او یو ورځ به دواړه کینو دا خبره به ښکاره کړو مجیب صاحب څنګه و یو ورځ به دواړه کینو دا خبره به ښکاره کړو دا ورانه د لتانه کلمانه او اختر کې دې هم بیا زما په جیب باندې نظر و وایي اختر کې دې هم بیا زما په جیب باندې نظر و چې را دې کړله غاړه ښه پرېمانه او نور بس دی ستا په غم او په ښادۍ کې شریک نه یم نور بس دی ستا په غم او په ښادۍ کې شریک نه یم ستا غم او ستا ښادي ده بې ایمانه مطلبي او د حورو په لالچ کې دې سجده خالق ته وکړه مننه وایي د حورو په لالچ کې دې سجده خالق ته وکړه جنت دې په نظر کې و انسانه مطلبي او مطلب مې د مطلب ډکې دنیا ته پاتې شوی مطلب مې د مطلب ډکې دنیا ته پاتې شوی پوره شوې که نیمګړی ارمانه مطلبي او یو خواته ځو یو تشه یو به زه شمه لاليه یو خواته ځو یو تشه یو به زه شمه لاليه او چې لرې شو له ځمکې له اسمانه مطلبي او د هر چا په تندي چې د مطلب ټکي ښکاره شول مجیب صاحب وایي د هر چا په تندي چې د مطلب ټکي ښکاره شول هیبته زړه مې تور شو له دنیا نه ډېره ښایسته اوس به داسې